دا علماء دي کم زیت الله ورسول کم مقام ول الله ورکړي چې کوم خبرو د پته نشته ما د پته نشته چې په یو خبره نه پوهیږي نو وایي زه نه پوهیږم او دا دومره ګران کار دی دومره ګران دا هغه چا دپاره ګران دی خو زه درته وایم که ټولو دپاره نه دا هغه چا دپاره چې علم ورسره نه وي دا داسې ویل چې زه نه پوهېږم دا ګران دی چا ته چې علم ورسره نه وي تقوا پکې نه وي او صرف د خپل شهرت او د مقام او شان غم ورسره وي دې دا نه وي چې زه نه پوهېږم الله والا خلک یې وایي او علما یې وایي چې کله د یو کس ولیدو که نه یو عالم او هغه دا وایي چې یاره زمونږ بس علم یې او مونږ خو کمزوري وو په علم کې او یا یو مسله وایي چې زه په دې نه پوهېږم پوه شه دا علم دی راویې نیسه مضبوط فایده ترې واله او چې دغه د هرې خبرې جواب او د هرې مسلې جواب او که دې ورته ووایي چې ته خطا شوی غوسه کېږي او دا د سره مني نه چې لا زموږ په علم کې هم څه کمی دی پوه شه چې د سره علم نشته او د الله یره هغه پکې نشته ځکه الهیثم ابن جمیل رحمه الله په سلفو کې تیر شوی د هغه دا قصه ذکر کوي یا دا خبره و دې ته وکې دی وي شهدت مالک ابن انس رحمه الله وی زه یو پیر په خپله ناست وم او د امام مالک رحمه الله په خواته څه کسان رالو امام مالک پیژنې که نه په څلورو امامانو کې امام دی او امام دار الهجره ورته ویلی کېږي امام دار الهجره ورته ویلی کېږي یعنې د هغه ځي امام چې کوم ځي کې د رسول صلی وسلم جومات دی مسجد نبوي په مدینه کې امام پاتې شوی دی هلته خلکو ته سبقونه ښوولي د رسول صلی وسلم حدیثونه یې ښوولي دي وی د هغه خواته څه کسان رالو سئل عن 48 مسأله د 48 مسلو تپوس دې وشو کسان رالو څو مسلې راوړې 48 سوالونه یې راوړو عجیبه ده دې ته غوږ کېدی فقال في 32 منها نو د 22 جواب یې پکې ورکړو لا ادري ما ته پته نشته 48 کې د 22 جواب څه دی ما ته پته نشته نو د څو جواب یې ورکړو 14 یو اثر کې داسې هم راځي چې کسان ورته وایي موږ د عراق نه راغلي یو ایو ورته وایي ته ستا خو هلته باز کېږي خلک دې یادوي اوس خلکو ته به څه وایو دا پکې یو خلکو ته به څه وایو وایي داسې کار به وکړي چې یو دنګ ځي ته به وخېږئ دنګ چې ټول هر څه ته ښکاري او په چغه چغه به ووایي چې مالک په 22 سوالونو کې ویلي دي چې ما ته پته نشته دا به ووایه خلکو ته څه به ووایه خلکو ته ورته وایه پته ورته نشته دا علما دي کوم ځي ته الله ورسول کوم مقام ول الله ورکړی چې کومې خبرې ورته پته نشته ما ته پته نشته عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څومره پوهه انسان یو کس پسې راغی امام دارمي دا روایت راوړی یو کس پسې راغی تپوس یې وکړو وایي داسې مسله ده وایي لا علم لي به دې ما ته څه علم نشته دا عبدالله بن عمر دی